ګرانو ملګرو محترمو، تاسو ته پته را زمونږه د ادبي سوسایټۍ چې محترم عبدالجبار حامد صاحب ولا د سردار شعرا خطاب ورکړو. سردار شعرا د پښتو ادبي سوسایټۍ ډیپټي سیکرټري هم دی او څنګه چې به ما او نظیر الحق ګرځېدو نو په نن وخت کې زما زیات اثر چې دی نو هغه سردار یوسفزی نو خدای پاک دې ژوندی سلامت لري. نن سبا چې دی نو د ریډیو د خبرونو سره په بهرنیو چارو او څانګې کې چې دی نو هم لګیا دی، د پښتو خپرونه کوي، دا لګیا دی پروګرامونه اوس ستاسو ټولو را ریکارډینګ یې وکړو، دا به دې په ریډیو خپروي. نو زه ښاغلي سردار یوسفزي ته بلنه ورکوم چې خپل کلام ووایي. ډیره زیاته مننه محترم افکار صاحب، ستاسو یو ځل بیا مننه چې تاسو د نننۍ د ناستې بندوبست کړی دی او ستاسو چې کوم زړه استوګنه وه هغه هم ډېر ښه ځای کې وه، خو په دې درته بیا هم مبارکي وایو چې دا کور هم په یو ډېر ښه ماحول او ډېر ښه ځای کې دی. ستاسو خواهش و چې زه نوي کور ته لاړ شم نو لومبی پکې د ادبي سوسایټۍ اسلام آباد ناسته وکړو. نن ستاسو په برکت باندې دغه ټولو مشرانو سره ملګرو سره ناست شو. کلام وړاندې کوم او څنګه چې ملګرو ته کتونکو اوریدونکو ته پته ده چې په اوسنو ورځو کې زمونږ د افغانستان خاوره یو نوي ازمیښت سره مخ ده، نو په دغه حوالې سره یو څو شعرونه د پیښور او کابل په حوالې سره ما لیکلي. کابل او پیښور، کابل او پیښور د یو بل مټي دی طاقت دی، کابل او پیښور د یو بل مټي دی طاقت دی، که یو د ښکلا غر دی نو دا بل د محبت دی، او دا نښې مې د ننګ دی که پامیر او یا خیبر دی، دا نښې مې د ننګ دی که پامیر او یا خیبر دی، علم دی که شمشاد دی د لوړتیا مې علامت دی، او ته وګوره قومونه ټول د یو بل نظارېږي، ته وګوره قومونه ټول د یو بل نظارېږي، د مینې غېږه راکړه نو ژوند ټول راحت راحت دی، او چې خپلو کې یو موټی شو د غیرو نه په څنګ شو، چې خپلو کې یو موټی شو د غیرو نه په څنګ شو، په کور دننه جنګ په بهر ننګ د مینې پت دی، او قومونه مخکې لاړل هله شا به رستو کېږو، قومونه مخکې لاړل هله شا به رستو کېږو، ګیلې معنی به لرې کړو په دې کې مو عزت دی، او میرویسو کلودیانو یا شیرشاه که ابدالي، میرویسو کلودیانو یا شیرشاه که ابدالي، په هند مې غلبه وه که دیلې او پانی پت دی، او دې خاورې نیزهباز سره صوفیان هم زیږولي، دې خاورې نیزهباز سره صوفیان هم زیږولي، داتا مې په لاهور کې ستر د مینې علامت دی، او شریک معطلان دي باچا خان ته فکر وکړه، شریک معطلان دي باچا خان ته فکر وکړه، پیدا په اشنغرو شیشمباغ کې زیارت دی، او دا ګل وطن مې ګل کړې ایشیا کې امن غواړم، دا ګل وطن مې ګل کړې ایشیا کې امن غواړم، دا زړه د ایشیا دی د اقبال نه حکایت دی، او د یو کلمې رونه یو ژبه یو تاریخ دی، د یو کلمې رونه یو ژبه یو تاریخ دی، میلې زمونږ د سوات او د پغمان یو ثقافت دی، او سردار امیر کروړ که د پښتو ادب سرخیل دی، سردار امیر کروړ که د پښتو ادب سرخیل دی، خوشحال رحمان لایق او ملنګ جان زمونږ وحدت دی، کابل او پیښور د یو بل مټي دی طاقت دی، که یو د ښکلا غر دی نو دا بل د محبت دی. مننه. ډېر ښه سردار یوسفزي صاحب